بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الاستفتاء. یو محترم ورور پوښتنه کوي چې که څوک د ماپښین لمونځ وکړي او د ماپښین د لمانځه وروسته بیا د مازدیګر دپاره مستقل اودس تازه کړي او د مازدیګر لمونځ هم وکړي، چې د مازدیګر لمونځ یې وکړي وروسته ورپه یاد سي چې ده د ماپښین لمونځ بیا اودسه کړی دی، آیا په دغه صورت کې پر ده باندې اعاده د یوه لمانځه سته او که د دواړو لمونځو؟ بینوا بالکتاب تؤجروا بالثواب. حامدا ومصليا الابتاء بتوفیق الله تعالی. د دغه محترم رور په جواب کې باید وایو چې په دغه مسئله کې دوه صورته دی. اول صورت دا دی که چیرې دغه سړی د ماپښین لمونځ وکړي وروسته د مازدیګر لمانځه لپاره یې اودس تازه کړي، د مازدیګر لمونځ چې یې وکړي وروسته بیا دا ورپه یاد سي چې ده د ماپښین لمونځ بې اودسه کړی دی، بغیر له اوداسه یې کړی دی. په دغه مذکور صورت کې پر دغه سړي باندې د مازدیګر لمانځه اعاده نسته، فقط د ماپښین د لمانځه قضا به راوړي. دویم صورت دا دی چې دغه سړی چې کله د ماپښین لمونځ کاوی په دغه وخت کې د ماپښین په وخت کې دا ګمان او دا ځون وي چې زه اودس لرم، وروسته چې کله د مازدیګر دپاره یې بیا نوی اودس تازه کړي او د مازدیګر لمونځ یې وکړي، د لمانځه وروسته یې دا یقین سي چې ما د ماپښین لمونځ بې له اودسه کړی دی، په دغه صورت کې هم پر دغه سړي باندې فقط د مازدیګر د لمانځه اعاده ورباندې نسته، فقط د ماپښین د لمانځه قضا ورباندې سته، هغه به راوړي. ځکه دا صورت کوم په دا صورت کې هم دا په حکم کې د ناسي دی. دغه مسئله کتب حنفیو دغه یو څو کتابونه دا رد محتار جلد اول صفحه 538 مکتبه رشیدیه او دغه رقم زاد الفقیه صفحه 108 مکتبه رحمانیه، دریم بحر الرائق جلد دوم صفحه 149 مکتبه دارالکتب شرعیه والادبیه، څلرم فتاوای هندیه جلد اول صفحه 122 مكتبة علوم القرآن. والله أعلم بالصواب. كتب هذه المسألة مولوي محمد موسى روحاني ومولوي حمد الله حامد ومولوي محمد أكرم زاكر، متخصصين جامعة قیومیه. په پای کې یو عذر هغه دا چې زموږ د دارالابتاء یا د مدرسې هغه د کمپیوټرانو سلسله څه عوارض په الحاله موجود دي، چې دغه عوارض ختم سي ان شاء الله العزیز بیا به ستاسو په خدمت کې دغه مسائل د لیکلو د کتابت په شکل کې ان شاء الله وړاندې سي. والسلام.